خوش قسمت دي هغه خلک یقینو که زه کله کله ډېر زیات ارمان وکړم او ډېر زیات وبسخېږم او زه کې یو قسم ارمان راشي چې په یو لاره باندې روان یم یو بازار کې روان یم اول ته یو غټ جومات وګورم که هغه ښه جوړ شوي او که کمزوری جوړ شوي او هغه په یو چوک باندې وي یو نوش باندې وي او هغه په یو عامه لار باندې وي او هغه په یو کمرشل ایریا کې وي چې خلک ځي او منځونه کوي او وځي تلاوتونه کوي خلک پکې سبقونه وایي ما څومره خوش قسمت دي هغه خلک چې چا به دا جومات وقف کړی کلونه عمرونه پرې تېر شوي دي ډېر وخت پرې تېر شوی دی او دې کې به دا منځونه کېږي بزرګان دي یا الله مونږ هم داسې کې توفیق راکړي چې ښایسته ځایونو کې ځمکې والو جماعتونه پې جوړ کو وقف کو دا د الله په فضل کېږي دا د الله تعالی په توفیق کېږي ډېر هم وکتله عربونه کربونه روپۍ دي ورسره او په ډالرو کې دي ورسره او په ایرو کې دي ورسره لیکن دومره توفیق الله نه ورکوي جومات دپاره یو انچ ځمکه ورکړي او داسې وکتل چې هېڅ هم ورسره نه یو جریب ځمکه ده ورسره هغه هم مدرسې ته وقف کړي هغه هم جومات ته وقف کړي پنځه مرلې پلاټ دی ورسره دیم جماعت ته وقف کړي دا د الله فضل دی او دا د الله تعالی رحم دی چې په چا باندې وشي الله دې موږ ته توفیق